زمونږ د میندې او د خویندې لوپټې اخلي پنجاب لګیا ده تلاشۍ له پښتنې اخلي ځان مسلمان شمروي زه ورته کوپار ښکارېږم ځکه مې لاس ته زولنې اخلي هغه ملا یې په ما هم کوپر پتوې لګوي هغه ملا یې په ما هم کوپر پتوې لګوي چې کوم ملا یې د بینګونو نه تنخې اخلي په داسې ملک داسې نظام باندې د اور پورې شي هره محکمه یې بس رشوت اخلي پیسې اخلي سل کله جیل ورکړی دغ په مفتو شراب چکلی دی بیځئ زندان ته محکمه د په قاضي وشي نور د په دې وران افغانستان کې ډزبندي وشي ښه سره راټول شي اتفاق ته سره ورسي اتفاق ته سره ورسي بیا سره پښیمانه شي دفتر بند شي چوټي وشي نور د په دې وران افغانستان کې ډزبندي وشي ښه په پوهېږم چې دروغ دي که باطل خرڅېږي له منه داسې کاروبار نه کېږي مځکه یوه ده خو فصلونه یې بدل دي مونږ کې لچۍ نه کېږي تاسو کې انار نه کېږي پاکستان ګله پاکستان ته د ډله مځکه یوه ده خو فصلونه یې بدل دي مونږ کې لچۍ نه کېږي تاسو کې انار نه کېږي دا میخانه نه ده اوجره ده پښتانه پکې نستې دلته سګرټ دلته نسوار نه کېږي اوس رانه زیره ته به بیا را درومې زمانه دومره انتظار نه کېږي هنري وزر یوټیوب چینل او پاڼې درنو لیدونکو سلامونه نیکې هیلې او فرضیونې مې ومنئ هیلهمند یم چې جوړ او روغ به وئ دا دی موږ د پکتیکا ولایت نکې ولسوالۍ ته په سفر موږ د شعر و شاعرۍ برخې ته هم وخت ورکړی او شاعر مو میلمه کړی چې ډېر زبردست او ډېره ښه شاعري کوي د هغه نوم مطیع الله خطاب دی خطاب صاحب نوم خو مو دې واخیسته هیله ده چې دوستان به ترې درنه اګاه شوي وي لومړی دا راته ووایئ چې لومړی ښه راغلاست درته ووایي بیا راته ووایئ چې د کوم ځای اوسېدونکی د کوم کلي او شاعري مو له څومره وخت راهیسې پیل کړی ښه ته خلاص وایم زه په خپله نام مې مطیع الله ده تخلص مې خطاب ده زه د نکې اوسېدونکی یم شعرونه درنه اورو ځکه چې بیا پوښتنې هم کوو په دې منځ کې وی دا نه شمریږي مه شماره دغه شمار نه کېږي د شګې ټپ ده ترې نهار نه کېږي شیخه قرار شه څپلۍ مه وباسه شیخه د اور د فصلار نه کېږي شیخه قرار شه څپلۍ مه وباسه شیخه د اور د فصلار نه کېږي پیره پیري به د منم خو دا د نه منمه پیره په ماتو لاسو کار نه کېږي پیره پیري به د منم خو دا د نه منمه پیره په ماتو لاسو کار نه کېږي چې عبادت نه کوې په تشه خوله سوالونه مه کړه په تشه خوله د خدای اعتبار نه کېږي زه یې منم ته یې که نه منې ستا خپله خواښه پلار که کوپار شي پې ګزار نه کېږي بیا یې وردا باید زه یې منم ته یې که نه منې ستا خپله خوښه پلار که کوپار شي پې ګزار نه کېږي بلبله پم که چې وزرې درنه ماتې نه شي بیا په هوا باندې رفتار نه کېږي سترګې که خلاصې که یې مخ ګورې که یار ته ګورې په پټو سترګو چا دیدار نه کېږي سترګې که خلاصې که یې مخ ګورې که یار ته ګورې په پټو سترګو چا دیدار نه کېږي نور به ترې ځم نور به ترې ځان رانغاړم ما دغو خلکو سره روزګار نه کېږي ښه په پوهېږم چې دروغ دي پکې به تیل خرڅېږي له منه داسې کاروبار نه کېږي ښه په پوهېږم چې دروغ دي پکې به تیل خرڅېږي له منه داسې کاروبار نه کېږي مځکه یوه ده خو فصلونه یې بدل دي مونږ کې لچۍ نه کېږي تاسو کې انار نه کېږي پاکستان ګله پاکستان ته د ډله مځکه یوه ده خو فصلونه یې بدل دي مونږ کې لچۍ نه کېږي تاسو کې انار نه کېږي دا میخانه نه ده اوجره ده پښتانه پکې نستې دلته سګرټ دلته نسوار نه کېږي اوس رانه زیره ته به بیا را درومې زمانه دومره انتظار نه کېږي ډېر ښه اوس رانه زیره ته به بیا را درومې زمانه دومره انتظار نه کېږي نصیحه هسې مې زړه مه خوره سر مې مه خوږوه په کاڼي څه کېږي په کاڼي څه اثار نه کېږي خطابه یار که راته سل ځله خیرې کړي وي خطابه یار که راته سل ځله خیرې کړي وي زما له زړه زما له خولې ورته ازار نه کېږي زما له زړه زما له خولې ورته ازار نه کېږي ډېر ښه خطابه ډېره مننه څومره وخت کېږي شاعري کوې څومره شعرونه به دې لیکلي وي زما عمر د 45 کالو په منځ کې دی دا مې عمر ده او 32 نه 29 تر 34 33 کالو مې یادېږي چې دا کې مې شاعرۍ کې وخت تېر کړی ده 32 داسې په دغه خواو شاو منځ کې مې دا دومره وخت کېږي چې زه په شاعرۍ کې لګیا یم زما د خوښې شعرونه ډېر دي
لومړی د څومره شعرونه لیکلي دي که دا راته وایي؟ شعرونه مې ډېر بې حسابه شعرونه دي. ها. څوک پوښتنه رانه وکړي سوال جواب به ورته حاصلېږي. شعرونه مې په هره موضوع کې کار کړی ده، په هره موضوع مې شعرونه الحمدلله انتخاب کړي دي، ها. جوړ کړي مې دي. خو زما یو څو د خوښې شعرونه دي. لومړی سر که هغه درنه ور تا د انتخاب ولا چې د شعر باید ښه انتخاب وشي. د ټول افغانستان ته ډله وي، ټول افغانانو ته د ډله وي، ټولو شاعرانو ته د ډالۍ وي، ټول شاعرانو ته د ډله وي. وایي څو ورځې د نه کېږي ورباندې ټول عمري وشي، نور د په دې وران افغانستان کې ډزبندي وشي. څو ورځې د نه کېږي ورباندې ټول عمري وشي، نور د په دې وران افغانستان کې ډزبندي وشي. سولې سره یو ځای شي د جنګ نه بغاوت وشي، سولې سره یو ځای شي د جنګ نه بغاوت وکړي. سوله د ژوندۍ وسي د جنګ د تبعي وشي، نور د په دې وران افغانستان کې ډزبندي وشي. ډېر ښه. ما ورته جوړ کړی دا او در ابسولوټ کړی دا، ما ورته جوړ کړی دی، ما ورته جوړ کړی دا او در ابسولوټ کړی دا. ووایه نصیحت چې د چا د سر ټیټي وشي، نور د په دې وران افغانستان کې ډزبندي وشي. ډېر ښه. زه به د یوه نر غوندې په اسکه غړی ژوند کوم، زه به د یوه نر غوندې زه به د یوه نر غوندې په اسکه غړی ژوند کوم. نه یم په یغو کې چې ما نه غلامي وشي، نور د په دې وران افغانستان کې ډزبندي وشي. زه به چې د پاک افغانستان خاورې سره زړه نه خورم، زه به چې د پاک افغانستان خاورې سره زړه نه خورم. زه د دوزخي شم جهنم کې مې دزي وشي، نور د په دې وران افغانستان کې ډزبندي وشي. که نیم افغانستان ورکم پوهېږم چې یې نه مني، که نیم افغانستان ورکم، که نیم افغانستان ورکم پوهېږم چې نه مني. که ټول افغانستان ورکم بیا به یې تسلي وشي، نور د په دې وران افغانستان کې ډزبندي وشي. سل کله جیل ورکړی دغ په مفتو شراب چکلی دي، سل کله جیل ورکړی، سل کله جیل ورکړی دغ په مفتو شراب چکلی دي. بې زندان ته محکمه د په قاضي وشي، نور د په دې وران افغانستان کې ډزبندي وشي. سل کله جیل ورکړی دغ په مفتو شراب چکلی دي. بې زندان ته محکمه د په قاضي وشي، نور د په دې وران افغانستان کې ډزبندي وشي. ښه سره راټول شي اتفاق ته سره ورسي، ښه سره راټول شي، ښه سره راټول شي اتفاق ته سره ورسي. بیا سره پښیمانه شي دفتر بند شي چوټي وشي، نور د په دې وران افغانستان کې ډزبندي وشي. وا مې وره خطابه ښه نظر پکې راونغاړه، وا مې وره خطابه ښه نظر پکې راونغاړه. ښه د انتخاب وشي او ښه د شاعري وشي، نور د په دې وران افغانستان کې ډزبندي وشي. څو ورځې د نه کېږي ورباندې ټول عمري وشي، نور د په دې وران افغانستان کې ډزبندي وشي. د چا زړه سره چا زړه نه یو ځای کېږي، چې دا ولې پښتانه نه یو ځای کېږي. داسې خلک مې په چم ملت کې اوسي، په جومات کې په لمنځه نه یو ځای کېږي. داسې خلک مې په چم ملت کې اوسي، داسې خلک مې په چم ملت کې اوسي، په جومات کې په لمنځه نه یو ځای کېږي. مونږ په خپل منځ کې د یو بل قاتلان یو، مونږ ځکه لوی وړه نه یو ځای کېږي. ګمان نه کم چې ژوند یو ځای کې تېر شي، یوه کوټه کې اور اوبه نه یو ځای کېږي. ډېر ښه، ډېر ښه. ګمان نه کم چې ژوند یو ځای کې تېر شي، یوه کوټه کې اور اوبه نه یو ځای کېږي. هسې زړه ورپسې مه خوره زړه خوړل، یا مړی مړی وي او مړه نه یو ځای کېږي. ځان ته لم چې له دښمن مې وزم زیات شي، ښه راغواړم زما ښه نه یو ځای کېږي. ډېر ښه دی، ډېر ښه. بیا ورو دغه بیت، ځان ته لم چې له دښمن مې وزم زیات شي، ښه راغواړم زما ښه نه یو ځای کېږي. یا رقیب ته وي چې راشه غېږ مې واخله، خدای رستي چې مې ماغزه نه یو ځای کېږي. بد پلیشر مې له 500 وخته له غصې مې برېت ویښته نه یو ځای کېږي. یا رقیب ته وي چې راشه غېږ مې واخله، خدای رستي چې مې ماغزه نه یو ځای کېږي. بد پلیشر مې له 500 نه زیات ته له غصې مې برېت ویښته نه یو ځای کېږي. بیا د چا د مخ تصویر ورته یاد شوی د خطابه، چې د سترګې سره باڼه نه یو ځای. د موږ خپرونه هم نور ختمیږي. د شعر په ژبه که څه بیتونه دې وي چې تر خلکو یې ووایې او په دوی باندې د یو نظم یا یو شعر مې دی، پاکستان ته د ډالۍ وای زمونږ له مور زمونږ له خور نه لوپټې اخلي، پنجاب لګیا ده تلاشۍ له پښتنې اخلي.
زمونږ د میندې او د خویندې لوپټې اخلي پنجاب لګیا ده تلاشۍ له پښتنې اخلي ځان مسلمان شمروي زه ورته کوپار ښکارېږم ځکه مې لاس ته زولنې اخلي هغه ملا یې په مهم کوپر فتوې لګوي هغه ملا یې په مهم کوپر فتوې لګوي چې کوم ملا یې د بینګونو نه تنخې اخلي په داسې ملک داسې نظام باندې د اور پورې شي هره محکمه یې بس رشوت اخلي پیسې اخلي ډېر ښه په داسې ملک داسې نظام باندې د اور پورې شي هره محکمه یې بس رشوت اخلي پیسې اخلي ډز به ترې باسه د هېڅ کله مه په قول نه دی ګیرې سپینې شوې دی اوس راته تسپې اخلي دا دلته یو څه هلته بل څه وایي هر یو قدم ډک لودکۍ اخلي ډېر ښه شعر دی دا دلته یو څه هلته بل څه وایي هر یو قدم ډک لودکۍ اخلي زمونږ بچي دی په پردي ملک که غش ټولوي د ده زمن دی په نویار ښار کې مزې اخلي هر یو قدم به ورته ګران پرېوځي اغیار ته ووایه قدم دی دلته ورې اخلي هر یو قدم به ورته ګران پرېوځي اغیار ته ووایه قدم دی دلته ورې اخلي څه وخت څو کله صبر وکئ څه وخت انتظار وباسئ دا اسلام آباد به یې لمبې اخلي ډېر ښه دی ډېر څو کله صبر وکړئ څه وخت انتظار وباسئ دا اسلام آباد به یې لمبې اخلي هغه یاران به مې غندنه که ستاینه کوي څوک مې چې کارت د جنازې اخلي خطابه څنګه به د حق خبرې پټې کړمه خطابه څنګه به د حق خبرې پټه کړمه څوک د چوینې خرڅوي ځان ته بنګلې اخلي څوک د چوینې خرڅوي ځان ته بنګلې اخلي ټول افغانونو ته د ډالۍ وي خدای دې وکړي چې د خوښه وړ مې وګرځي زما په زړه کې دا احساس و چې تو سره د خپله برخې د شیرینه شاعري کوم خدای دې وکړي چې تو ته په ګټه پرېوځي ډېره مننه دوستانو هیله ده چې د دې ویډیو څخه به مو ډېر زیات خوند اخیستی وي یقینا خطاب ډېر ښه شاعر دی خو دا لومړی ځل دی چې د کمرې مخې ته کښېني ممکن چې یو څه د شعر انداز یې بدل شوی موږ بیا هم کوشش کوو چې د ده سیمې ته راشو دلته نښې ته او د سره بیا مرکې وکړو ډېر ښه شعر لیکي یقینا چې شعر یې د ستایلو وړ دی نو هیله ده چې دې خپرونه مو خوښ شوي وي تر بیا بل دغسې خپرونه په لوی څښتن ته لاس پرو تاسو ته ښه وخت او ښې شېبې ډېره